نو د ټولو نه اول چې شروع کوو نو مسلم لیگ خبره به کوو. نو مسلم لیگ د 2018 انتخاباتو کې هم ماتې خوړلې وه. د یو مثال زه تاسو ته دا درکولی شم چې هزاره چې دا په پښتونخوا کې، نو دا هغه علاقه ده چې دا د مسلم لیگ اوټ بینک دلته کې و، او مسلم لیگ به د دلته نه د صوبایي او قامي دواړه سیټونه ګټل. خو په 2018 کې دلته کې ماتې وخوړه. نه چې دلته یې ماتې وخوړه نو دی مسلم لیگ خو داسې ونه کړل که نه چې موږ ولې ماتې وخوړه. دوی که په هغه ټایم کې دا شي او د خپل شکست وجوهاتو باندې غور کړی، فکر یې کړی او بیا یې یو نوي حکمت عملي خپله کړې وه. دویمه خبره چې هغه خو ډېره اسانه ده چې د پی ډي ایم حکومت یو، نو د پی ډي ایم د حکومت د کارکردګۍ د وجې نه د خلک متنفره شو او خلک خفه شو د دوی نه، ځکه یې اوټ د دوی برخلاف ورکړ. بله دا خبره وه چې اوس که ستاسو خیال چې دا د 2023 د ټاکنو نه مخکې کوم الیکشن کمپین چلېده، نو په دغه الیکشن کمپین کې مسلم لیگ ډېر ساړه کېدل. دوی